हेलो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम नन به موږ تاسو سره د پیزا ساس ریسیپي شیر کوو. دا پیزا ساس چې تاسو په خپل کور کې جوړ کړئ دا به تاسو لپاره ډیر زیات ارزان پریوزي او خالص به وي. تاسو په خپل لاس جوړ کړی وي چې دا تاسو ډیر مقدار کې جوړ کړئ کنټینر کې بند کې به فریز کې چې کله تاسو ضرورت وي نو یو کنټینر راواله خپل چې تاسو سره ریکوایرمنت وي نو هغه کې استعمالولای شئ. او ضروری نه چې تاسو سره هر وخت پیزا ډو موجوده وي او تاسو هغه باندې پیزا جوړوي. تاسو مختلف قسم ته پیزا جوړولای شئ لکه نان باندې ټاپینګ وکړئ پیزا به جوړ شي، برېډ باندې ټاپینګ وکړئ برېډ پیزا به جوړ شي، چپاتی باندې وکړئ نو چپاتی پیزا به جوړ شي. او پستیزا چې کومه په خبر کې ډیره زیاته کامن ده هغه شانته تاسو پیزا جوړه کړئ لکه نان په خپل باندې کور کې جوړ نمدغه ساس په واچوي او تاسو پیزا به تیار شي. نو راځي چې موږ تاسو ته وښیو چې موږ د پیزا ساس کې موږ کوم شیزونه استعمالو. ویورز موږ یو کین تقریبا دا تیار چې کوم کین ټومیټوز وي هغه راخستې وي د بول کې موږ اچولې دي. بیا به موږ پکې اولیو اویل استعمالو، تاسو عام اویل هم استعمالولی شئ. او بیا دا یو څو اوږې والا دغه دي دا موږ چاپ کړي دي دا به استعمالو پکې. او دلته چې کوم دی دا ټومیټو کیچپ راخستی دی دا به استعمالو. تاسو چلی ساس هم استعمالولی شئ. سور شمله مرچ او شین شمله مرچ که تاسو سره هم راوالی، دوه غټ سایز پیازان هم چاپ کړي دي او سیزنینګ لپاره اوریګانو او وچ تایم چې کوم وي هم موږ استعمالو. دا پیزا کې لږ ښه ذایقه او خوشبو ورکوي. او دلته کې موږ د کشمالو پاڼې یا چې انګلیش کې ورته بیزل لیف وایي هغه فرش موږ راخستی دي. دا پیزا ته ډېر ښکلی ذایقه او خوشبو ورکوي. او لږ شان مالګه او که تاسو غواړئ خپل پیزا ساس کې لږ شان چینی هم استعمالولی شئ. نو راځئ چې موږ خپل پیزا ساس تیارولو دپاره پین کې اویل واچو. ویورز موږ خپل پاټ کې اولیو اویل راخستی دي او دا به اوس موږ دې کې دغه پیاز واچو. پیاز، اوږه او ټماټر دا مین انګریډینټ دی د پیزا ساس. بیا پکې شمله مرچ دا هم ضروري دی او ټماټر خو داسې جوړېږي ټماټر نه. تاسو ته به ښکاري پیازانو رنګ لږ بدل شو، ټرانسپیرنټ شول. اوس به دې کې مو دا کټ کړې اوږه واچو. که تاسو غواړئ نو تاسو خپل فوډ پروسیسر کې دا پیازان او اوږه او دا ټول چیزونه نري نري چاپ کولی شئ. نو موږ فیصله وکړه چې نن به دا موږ جوړولو نه پس بلینډ کړو. اوس دې کې ما دا شمله مرچ واچولو. تاسو پکې هر یو رنګ اچولی شئ، شین، ژیړ. لږ شان به دا پوخ کړو چې دا لږ نرم شي. اوس به موږ دې کې دا ټومیټو چې کوم کین نه موږ بهر دغه کړي وو دا پکې واچوو. تاسو عام ټماټر هم استعمالولی شئ. ټماټر لږ سکین سره پاخه کړئ او بیا چې کوم دی لږ سات جوشولو نه پس اوبه ترې دغه کړئ او د هغې سکین لرې کړئ او بلینډر کې بلینډ کړئ. نو لږ شان پکې سور رنګ واچوئ. دا بالکل د هغې په شان وي بلکې صحتمند وي زیات. موږ سره دا ونه ځکه دا موږ استعمالو. اوس به موږ په دې کې دا ټومیټو کیچپ واچوو. چیلی ساس هم تاسو اچولی شئ. دا کشمالو پاڼې یا بیزل لیف چې کوم ورته وایي دا تاسو وچ هم استعمالولی شئ که تاسو سره تازه نه وي خو تازه خوشبو زیات کوي. لږ شان مالګه، اوریګانو وچ او تایم وچ دا پکې واچوو. ویورز اوس دا تیار دی. دا به موږ لږ شان یخ کړو، دې ته به دمه ورکړو. بیا به دا موږ خپل بلینډر کې بلینډ کړو او بیا به تاسو ته وښایو چې دا څنګه جوړ شو. ویورز زمونږ پیزا ساس اوس لږ یخ شولو، روم ټمپریچر ته تقریبا راوللو. اوس دا ما بلینډر کې واچولو او زه یې بلینډ کوم بیا یې تاسو ته ښایم.
ګرانو کتونکو تاسو ته ښکاري اوس زموږ پیزا ساس تیار دی. تاسو ته یې موږ لږ وښیو. تاسو ته ښکاري څومره ښکلی ټیکسچر دی، سموت او مزیدار غوندې کلر یې راغلی دی. او د دې ذایقه هم ډېره زیاته ښکلې ده، هر څه بیلنس دي. نو اوس دا تاسو که غواړئ نو اوس استعمال کړئ په پیزا باندې، او که غواړئ نو بیا یې کېږدئ چې فریج کې یا فریزر کې واچوئ، چې کله استعمالوئ نو تاسو دا استعمالولی شئ. او تاسو دا په پاستا کې هم استعمالولی شئ. پاستا ساس دا جوړ کړئ، دې نه کلاسیک پاستا جوړیږي. او بس انجوی کړئ. ویورز زمونږ مزیدار پیزا ساس تیار دی. که تاسو زمونږ دا ویډیو خوښه شوې وي نو دې له لایک ورکړئ، زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ. مونږ سره اوسئ نور ویډیوز کتلو دپاره او زمونږ چینل سپورټ کړئ. ستاسو ډېره مننه کتلو دپاره. د الله په امان.